پروفیسر صفدر خان صفدر صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي خپل کلام شریک کړي. صفدر خان صفدر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. عمر هیل صاحب مختصر مگر جامع ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. زموږ پښتنه ټولنه چې کوم ده نو هغه د ډېرو ستونزو سره مخ ده. معاشي ستونزې هم دي، د امن او داسې ډېرې مسلې دي چې د هغې نه زموږ عام وګړی وزګار نه دی. دا یو څو کسان ادیبان شاعران دي خو اسم ځان وقف کړی دی، هم پیسې لګوي، هم وخت ورکوي، هم هر څه کوي. خو اوس زما د ملګرو ته یو خواست دا دی چې موږ ځان سره دغه ټولنه ځان سره شریک کړو، ځکه چې موږ خو ادب د پر هر څه چې کوو لږ یا ډېر هر څه خو د هغې نه خو موږ خبر یو، د ملګري خبر یو. نو چې دغه خلکو ته زموږ د دې ستړو او د دې منډو تړو هم څه فایده ور ورسي، څه میوه ورته ور ورسي. وخت ډېر کم دی، ډېره خبر نه کوم. یو څو شعرونه به ته ووایم. پښتونه ستا چې قیادت له دا درېمګړی راځي، پښتونه ستا چې قیادت له دا درېمګړی راځي، نو تاله به عقل شعور کله خصم مړی راځي. پښتونه ستا چې قیادت له دا درېمګړی راځي، تاله به عقل شعور کله خصم مړی راځي. او پښتونه ته چې مورخ خپله جوړ شوی نه دی، د غیر تاریخ کې و دا ستا ذکر نیمګړی راځي. او په تا لیکلی هر تاریخ د تعصب ډک دی، په تا لیکلی هر تاریخ د تعصب ډک دی، نه پکې ذکر د ټکر نه د بابړې راځي. او څنګه زمری د خپل ځنګل حفاظت نشي کوي، څنګه زمری د خپل ځنګل حفاظت نشي کوي، ستا د ځنګل نه ښکار وړي پسې لومبړې راځي. څنګه زمری د خپل ځنګل حفاظت نشي کوي او ستا د ځنګل نه ښکار وړي پسې لومبړې راځي. او دا ته چې خپې وخې خپل ځان ته یې نږدې نه پرېږدې، دا ته چې خپې وخې خپل ځان ته یې نږدې نه پرېږدې، ستا به په کار هم ګورې دا بیا راوړې راځي. او که یو قدم او یو واش وي نو پښتونه واوره، د محل خلک به دې خپله د جونګړې راځي. او په مم ګولیږي او په غم اوړي پښتانه سبدره، په مم ګولیږي او په غم اوړي پښتانه سبدره، د دغې سوخته زما خولې له شنې لوخړې راځي.